تیر وختو کې د جمهوریت په وخت کې دا یخچالونه مکمل به دا ډک وو د مړو نه ډک وو مکمل. سال شپېته دېرش به مړي به همدلته مینځله او بیا که زه خارج ته تلای خو په 2 لک روپو باندې زما د زوی کار نه کېدی. بخش فعال شوی ده تر اوسه 93 عملیاتونه د زړه مسندېوال ته بېلول د رګونو بندش و بایپاس عملیاتونه دلته اجرا کېږي الحمدلله. بهرني متخصصین دلته استخدام شوي دي د جرمني هیواد د هندوستان هیواد. د شهید سردار محمد داود خان 420 تریز روغتون څخه اوس جنازې نه پورته کیږي بلکې هره ورځ د سلګونه هیوادوالو درملنه پکې کیږي. جالبه خدا ده چې د تیرو 3.5 کلونو را په دې خوا د دغه روغتون ټول هغه یخچالونه چې مړي پکې ساتل کېده اوس مهال په بشپړ ډول خالي او هیڅ مړی نه پکې تر سترګو کېږي. د عملیات استکفین هغه غټ یخچال دی چې په حدود د 120 یخچاله لري. نو داسې وخت د جمهوریت په وخت راغی چې دا خبر ډک وو حتی موږ د دې د ځمکې نه استفاده کوله خو د امارت اسلامي په راتګ باندې الحمدلله اوس دغه 4 کاله کې دغه یخچال په کلي توګه خالي دی او موږ هېڅ استفاده ور نه ده کړې استفاده هم نه ده کړې. د تیرې ادارې پر مهال د دې روغتون په یخچالونو کې به په میاشتو میاشتو مړي ساتل کېده خو له کومه وخته چې په هیواد کې جګړه پای ته رسېدلې ورسره هم مهاله دغه یخچالونه په بشپړ ډول خالي شوي دي. په تیر وختو کې د جمهوریت په وخت کې دا یخچالونه مکمل به دا ډک وو د مړو نه ډک وو مکمل. اوس د امارت اسلامي پر راتګ باندې الحمدلله مکمل خالي دی او دا 4 کاله بیخي موږ د استفادې وړ استفاده کړې نه ده. داسې وخت راغلی و چې دلته وروره 120 سال شپېته دېرش به مړي به همدلته مینځله او اوس فضل د خدای ده نه مړي شته نه چې په هفته کې هم کم چې ټکر سوی یا سپینګیری وي. سابق به دلته جنازې ډېرې وې داسې ورځ وروره 100 دېرش تر 40 تر 50 پورې پورته کېدې. په یو عام زمان باندې موږ به غسل ورکوه منظم به مو جوړولې. د شهید سردار محمد داود خان 420 تریز روغتون ته د عامو هیوادوالو هیلې ډېرې شوي ځکه چې اوس مهال په دغه روغتون کې هر ډول پیچلي عملیاتونه ترسره کیږي. هغه بایپاس یا د کورنري یا د شریان کوم دغه چې دی دغه انستوموسیس کیږي او مریض پس د دې نه د پم نه جدا کوو. دلته د داخلي او خارجي ډاکټرانو پر مټ هره ورځ په لسګونه داسې عملیاتونه ترسره کیږي چې له هیواده بهر پرې لوړ مصارف راځي. موږ د دې روغتون د زړه د عملیاتو هغې خونې ته ورغلو چې همدا ګړۍ پکې د زړه خلاص عملیات شروع و. امروز ما با تیم همکار خود در شفاخانه 420 یک عملیات بایپاس سرجری داشتیم که فعلا تقریبا مریض عاف است الحمدلله کاملا مریض است درست و خوب هستند. دلته د زړه د خلاصو عملیاتو ترڅنګ هر ډول لیزري عملیاتونه هم ترسره کیږي. زموږ له ورتګ سره سم د دغه عملیات خانې په دې بله خونه کې د بډوډو یا ګردو لیزري عملیات هم پیل وه. اوس موږ په عملیات خانه کې یو مریض چې عجب خان نومیږي 80 کاله عمر لري او چپ طرف ته د ګردې تیږه لري هغې ته موږ د پیسینل عملیات اجرا کوو. پیسینل عملیاتونه په نوي میتود سره اجرا کیږي. تقریبا 1 کال په دې خوا موږ د قومندانۍ صحې په همکارۍ سره دغه عملیاتونه شروع کړي دي او چې ډېر زیات کومک موږ سره قومندانۍ صحې او وزارت دفاع کوي
ځکه چې اکمالات د دې ډېر زیات مهمه دي. دلته ګڼ داسې پیچلي عملیاتونه ترسره کیږي چې بهرنیو هیوادونو کې پرې لوړ لګښت راځي. کوچنی وکلن عبدالحمید د زړه په ناروغۍ اخته دی. پلار یې وایي هند ته یې د درملنې په موخه واستو خو عملیات یې ترسره نه شول. د زړه په ناروغۍ باندې اخته دی او دا ما هندوستان هیواد ته بوته منډیپال شفاخانې ته. هلته مو د ده علاج ونه شو. بیرته یې راواپس کړه چې دا بیا ته 15 کاله پس موږ ته راوله. نو بیا ما سره کوم وس او توان نه و چې دی ما واپس وړی ورته. نه د ویزو بندوبست دی نه د پاسپورټ بندوبست و. نو بیا دلته ډاکټر صاحب ته مو مراجعه وکړه. ده ویلې چې دا د عملیات زه په 400 بستر کې درته کومه. خو د شهید سردار محمد داود خان 400 بستریز روغتون د عملیاتو د برخې ډاکټران وایي د عبدالحمید د زړه عملیات به سبا په تسلۍ سره ترسره کړي. کیس دی دا نه پوهېږم چې په کومه وجه باندې په هندوستان کې ورته دغه نه دی کړی. ماشوم واپس راغلی دی اوس دا وکلن دی. نو 15 کاله پس ته دوی موږ ته مراجعه وکړه. موږ انشاءالله سبا د عملیاتو لپاره پروګرام لرو چې سبا یې عملیات کړو. د عبدالحمید ترڅنګ ګلمینه هغه کوچنۍ ماشومه ده چې چپه پخه پیدایشي لنډه ده. د کورنۍ غړي وایي ګڼو روغتونونو ته یې د درملنې په موخه بوتله خو وروستۍ هیله یې همدا روغتون دی. دا زما خور ته د ډېره پښه لنډه ده. موږ راستل کابل ته ډېر روغتونونو پسې وکتله خو دلته عملیات یې نه کېږي. نو وربوز یا هند ته یا بل ځای نو دلته 400 بستر ته راغلي خو انشاءالله سبا د خیر سره معلومات دغه عملیات کېږي سبا تر خیر سره. د شهید سردار محمد داود خان 400 بستریز روغتون د عملیاتو د څانګې مشر وایي چمتو دي چې په مسلکي ډول د معیاري طبي تجهیزاتو پر مټ د هیوادوالو درملنه وکړي. وایي مخکې دغه روغتون کې یوازې 18 ډپارټمنټونه فعال وه او اوس مهال شمېر 30 ته رسېدلی دی. پخوا به موږ ډېر مریضان د تداوي په خاطر باندې موږ بهر استول ځکه چې هغه امکانات به دلته موجود نه وو. نو هغه وسایل د موږ سره وو. خو خوشبختانه اوس د قومندانیت سیاحه په توجه سره او د ملي دفاع وزارت د مشرتابه او د امارت اسلامي د مشرتابه او د دوی توجه دغه شفاخانې ته د موږ هر پیشنهاد ته لبیک ویلی ده او هر اړخیزه همکاري او کومک د شفاخانې سره شوې ده چې دغه د مجهزو سامانالاتو اکمالول دي. او تقریبا په یو کال کې کېږي چې موږ د جراحي د قلب چې پخوا موږ نه درلودله او اکثره د مریضات موږ بهر استول. اوس الحمدلله دغه بخش فعال شوی ده. تر اوسه 93 عملیاتونه د زړه مثلا دیوال ته بېلول د رګونو بندش او بایپاس عملیاتونه دلته اجرا کېږي الحمدلله. همدغسې موږ په ګوشو ګلون بخش کې په سترګو بخش کې اورتوپیدي بخش کې ایرولوژي بخش کې جراحي عمومي کې او همچنان په داخله او جلدي او انکولوژي بخش موږ بعضې بهرني ډاکټر صاحبان هم ګمارلي دي چې دا له یو طرفه د تداوي په خاطر یو لوی سهولت ده د ولس لپاره او له بل طرفه یو بهترینه زمینه د ټرینینګ او د هغه دپاره تربیې د موږ نوي ډاکټر صاحبانو دپاره ده چې په خپل کور کې هم زده کړه کوي هم تداوي کېږي. دا ډېر یو ښه هغه د فرصت ده فعلا دپاره. د شهید سردار محمد داود خان په روغتون کې د نظامی ناروغانو ترڅنګ ولسي خلکو ته هم د درملنې په موخه ځانګړي کاري وختونه په نظر کې نیول شوي. موږ خو د توجه دا چې د خلکو بار زیات د ملکي او د عسکري په دې باندې موږ فیصله وکړه چې بعد له وخت نه د رسمیاتو نه بعد له وخت موږ هم د ملکي خلکو لپاره 50% ډسکاونټ باندې دلته خدمات عرضه کړو چې بازار کې هغه به ډېر په لوړ قیمت باندې دلته موږ ناچیزه پیسې ترې اخلو چې هغلته زموږ یو دواخانه ده د باندې زموږ پرسونل ټول شعبات ورته فعال دي چې هر مریض راځي دلته اول راجستر کېږي ملکي خلک. البته د دروازې نه چې د ملکیان راځي صرف یو کمپیوټري تذکره سره کفایت کوي. زموږ خپل امنیتي ځواکونه په ډېر درنښت باندې احترام باندې تذکره ګوري راځي پولیکلینیک ته. دلته بیا راجستر ته ځي راجستر نه بیا خپل شعبات ته نرس مقرر لرو تر 8 بجو د شپې
او ډاکټر نوکروالی مې ځکه مریضان د 4 بجو نه شروع کېږي تر 2 بجو د شپې. د داخلي او خارجي ډاکټرانو پر مټ هره ورځ د مازدیګر له 4 د شپې تر 10 بجو پورې د ولسي خلکو درملنه ترسره کیږي. د کندوز ولایت مې خپل زوی راویستی اول د واره ګلوبل شفاخانې ته چې رالم ول 10,000 روپۍ بې یو عملیات 10,000 روپۍ درڅخه غواړم او د شپې 3,000 روپۍ کاټ وه بې دوا بې شي بیا به د ما 3,000 روپۍ عملیات وکړي. نو که چې په شخصي کې کوي په بل ځای کې هغه په 10,000 کوي دلته په 8,000 ما وکړي. نو تر دې پورته خبره د دې عوام سره چې امارت وکړي او بیا که زه خارج ته تلای خو په 2 لک روپو باندې زما د زوی کار نه کېدی. دلته خو کم مصرف را باندې راغی د عملیات نه 6,000 زما نه وخت تخفیف یې راکړه خیر د اوس 10,000 ویلو 6,000 یې کړلې مال نه لرم پیسې او د بل ځای نه دغه نه پوهېږم نو چې شخصي که به یې څونه کړی وي او ډېر ښه یې وکړم. هغه روزمره چې راغلم یو شپه باندې چې دلته مې تېره کړه په سبا شپه باندې عملیات کې ونیولم نو پرې نه ښوده چې مکروب پاس لاړ شي هماغه همزمان عملیات وکړه خیر د اوسې خدمات هم ډېر ښه دي. د درملنې ترڅنګ په دغه روغتون کې د ولسي خلکو لپاره هم ځانګړي بسترخونې په نظر کې نیول شوې چې همدا اوس هم پکې لسګونه ولسي ناروغان بستر دي. الحمدلله هغه بیا چې موږ بستر وړي هغه بستر وو هغوی دپاره مو 400 بستر کې افجان ته منزل انتخاب کړی دی چې هغلته دوی ټول خدمات عرضه کېږي. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز د روغتیايي چارو قومندان ډاکټر محمد طاهر احرار له هوریت راډیو سره په خبرو کې وویل له کومه وخته چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی یاد روغتون ته یې پوره پاملرنه کړې. د هغه په وینا ګڼ شمېر وسایل ورته اخیستل شوي او په مسلکي برخه کې هم د پام وړ کارونه کړي دي چې هره ورځ په لسګونه بېلابېل کامیاب عملیاتونه ترسره کیږي. اوس الحمدلله ډیر په پراخه کچه باندې مثلا چې اوس دلته د زړه خلاص عملیات یا کارډیک اوپن سرجري الحمدلله دلته اوس تر 100 پورې زیات مریضان جراحي سوي دي د بایپاس عملیاتونه ورته سوي دي. کم ماشومان چې ولادي زړه سره وي دا عملیات اوس دلته کیږي او په ډېر بریالي توګه سره کیږي. مثلا د مفاصلو تعویض چې د جنګ له امله څخه مثلا هغه مفصل خپل وظیفوي صلاحیت له لاسه ورکړی د دې اوس مکمل دلته اوس عملیات ترسره کیږي او ځینې عملیاتونه چې اوس په نړۍ کې په نوي میتود باندې ترسره کیږي لیزري یا مثلا سکوپیک شکل باندې ترسره کیږي دا به دلته اوپن سرجري کې دي یا د وسایلو د نه د نه موجودیت له امله یا د ښه متخصصینو د نشتوالي له امله نو اوس الحمدلله ټول په کور دننه کیږي. دلته د خپل هیواد موږ ډېر تکړه علمي معالجوي کدرونه لرو مسلکي کدرونه لرو او ضمنا د دوی د ښې روزنې دپاره چې مجبور نسو چې یو بل هیواد ته څوک ولیږو بهرني متخصصین دلته استخدام سوي دي. د ډاکټر احرار په خبره دمګړی په دغه روغتون کې د زړه د ناروغانو او د ټولو مریضانو د تشخیص مرکزونه جوړیږي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړه او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. د بیا رغونې په برخه کې به دونه ووایم چې بدبختانه د شهید سردار محمد داود خان روغتون 50 کاله وړاندې ډیزاین سوی دی جوړ سوی دی نو که 50 کاله وړاندې موږ ولاړ سو د هغه وخت نفوس ته و د هغه وخت دغه ته نو اوس باید موږ د شهید سردار محمد داود خان کمپلیکس روغتون په څیر 15 روغتونونه په کابل ښار کې درلودی خو موږ چې راغلي یو اول مو د دوی پر مسلکي او معالجوي بخش باندې کار کړی دی ډېر طبي وسایل مو ورته اخیستي دي او د ساختمان په حواله باندې به دوم درته وایم چې یو قلبي مرکز 3 منزله اوس شروع ده تقریبا کار په شروع ده شاید په 2-3 میاشتو کې خدمت ته آماده سي. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز د روغتیايي چارو قومندانۍ اړوند د شهید سردار محمد داود خان 400 بستریز روغتون چې د هیواد په کچه یو لوی روغتون شمیرل کیږي د مسؤلینو په خبره هره ورځ بیلابیلو برخو ته شاوخوا 1400 مریضان د درملنې لپاره مراجعه کوي او په 24 ساعتونو کې له 40 څخه زیات لوی او واړه عملیاتونه پکې ترسره کیږي.